السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله کوم چې روغ جوړ او خوشحاله بایاست. زه سیف الله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د نوې کیسې او د نوې واقعې سره. دا د نن کیسه چې دا د یو مشهوره بادشاه او د عوام در مابین ده. وای ډېر وخت زمانه مخکې یو بادشاه په یونان کې بادشاه را ولاړ سلو. خپل وزیران ته وویل، اکثر به بادشاه خپل وزیران ډېر پوهان خلک اخیستلو. خپل یو پوه وزیر ته وویل چې بای داسې نه وي چې دا زما عوام زما څخه ناراضه سي. نو وزیر ورته وویلې چې دا ستا عوام چې دی دا کت تن ستا څخه نسي ناراضه کېدی. بادشاه ورته وویلې چې داسې نه وي دا زما عوام زما څخه ناراضه وي، زما ته خیر و خبر زما نه اخلي او نه دی زما سره حال احوال کوي چې باید څه مسله ده. وزیر ورته وویلې چې ستا په عوام کې هغه جان نسته، هغه کوشش نسته، هغه سوچ و فکر نسته چې دوی ستا څخه ناراضه. ولې سوچ و فکر نه لري؟ بادشاه ورته وویل چې باید دا خبره زه نه منم. وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، زه به د دې یو ډېره ښه تجربه درکړم. زه به تا ته یو څو مشورې درکړم، ته زما پر مشورو باندې عمل وکړه. بیا بادشاه ورته وویل چې ټیک دی، ته ما ته مشورې راکړه څه وکړو. دی اوله راولاړ سولو، پر خپل عوام باندې غټ ټیکس کښېږداوه چې دوی به ما ته پر هر کوچني شي باندې غټ ټیکس راکوي. عوام هېڅ هم نه وویل. بیا څه وخت تېر سو، یو څه موده بعد بیا بادشاه راولاړ سولو. بیا د وزیر سره مشوره وکړه چې زما عوام خو غږ نه کوي، دا څه وجه ده؟ وزیر بیا ورته وویل چې بادشاه سلامت، ما تا ته مخکې مو ویلې چې ستا عوام چې دی هغه کت تن د سوچ د فکر ماده نه لري، هغه سوچ فکر نسي وایي. بیا ورته وویل چې راسه بله تجربه پر وکړو. بیا بادشاه ورته وویل چې کومه تجربه؟ وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، چې دوی پر کومو لارو باندې بازار ته ځي، مارکیټو ته ځي، خپلې سبزیانې خپل شان وړي د خپلو باغو څخه، موږ به دا لاره ورته اوږده کړو، هغه لاره به ورته بنده کړو. دوی بیا د هغه ته راوکړو چې هغه لارې، هغه کوچنۍ لارې، مختصر لارې ورته بندې کړلې. دوی به بازار ته رسېدلو، ډېر په مشکلو په تکلیفو سره به رسېدلو. په دغه لارې کې به بیا د دوی سامانونه بعض اوقات به خراب سو، کله به دوی خپل منزل ته نه ورسېدل. بیا یې عوام هېڅ نه ولې. بادشاه سلامت نور په فکر په تشویش کې سولو چې دا څه وجه ده زما عوام ما ته غږ نه کوي. درېیم وار بیا وزیر ته وویلې چې باید زما عوام زما سره ډېر خفه دی، ډېر ناراضه دی، دا ولې غږ ما ته نه کوي؟ بیا وزیر ورته وویلې چې بادشاه سلامت، ما تا ته وفرمایل هغه خبره بیا ورته وکړه چې ستا عوام چې د هغه سوچ و فکر نه لري، هغه د ښو د بدو تمیز نسي کوي. بیا ورته وویل چې بادشاه سلامت، یو درېیمه تجربه هم پر وکړو، د دې بعد بیا وګورو. بادشاه سلامت ورته وویل چې کومه تجربه ده؟ وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، دی چې پر کومه لار باندې، پر هغه غټه لار باندې دوی راځي و ښار ته خپلې سبزیانې او خپل سامانونه وړي او کورو ته ځي، په هغه لار کې به موږ دوی ته داسې کسان ودرو چې هغه کسان ته به موږ ډنډې په لاس ورکو، غني به په لاس ورکو، چې کم کس اول بازار ته راځي هغه به دوې غني وي. بادشاه سلامت ورته چې دا به ډېر ظلم وي، دا به ډېر بد کار وي. وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، دا زموږ یو تجربه ده، تجربه په عوام باندې. و بیا په دا بل سهار باندې هغه ته بادشاه سلامت را ولاړ سو. دوه دانې کسانو ډیوټي آله ته ولګول چې دوی به دوه کسان پر دغه ځای باندې ولاړ چې هر کس راځي هغه به دوې غني وي. نو بیا د هغه ته راوسلو. څه وخت تیر سولو، د عوام را ولاړ سو، د بادشاه سلامت و دربار ته رالو. د محل در مخ ډېر خلک سره جمع سولو. بادشاه سلامت ډېر خوشحاله سولو. وزیر ته وویل چې وزیره، ما تا ته وویلې ما زما ډېر ښه قوم دی، تا و دوی سوچ و فکر نه لري. نن خو د زما عوام ګرده راغلي، زما د دربار در مخ ولاړ، زما د محل در مخ ولاړ، ډېر په غوسه دي. وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، دا خو ډېره ښه خبره ده، راځه چې پوښتنه ځینې وکړو چې دوی موده څه ده. نو د موده دپاره چې دوی ورلو، وای بیا بادشاه سلامت و دا ټولو خلکو ته وویل چې زه ستاسو ډېره شکریا ده کوم، ته څه له راغلي یاست؟ وای د عوام ورته وویل چې بادشاه سلامت، موږ تا ته یو عرض کوو، یو خواست درته کوو. دا کم کسان چې تا موږ ته په لاره کې درولي، دا دوه کسان موږ چې هر سر دوې غني وي، نو موږ دلته خلک ډېر ورته جمع سو، موږ د ښارو څخه د مختلفو علاقو څخه چې خلک راځي، نو موږ ډېر وخت ضایع سي. که چیرې بادشاه سلامت ته دا وکړي یو 10 کسان موږ ته ودرئ یا 15 کسان ودرئ چې موږ ژر په غنو وینو، به موږ ژر خپل بازار ته ځو او خپلې سوداوي خپل کارونه به کوو. وای بادشاه سلامت دلته خپل سر وټکاوه، ډېر افسوس یې وکړي چې واقعي دا خو د وزیر خبره ده، زما کوم چې دا کت تن د سمېدو خواته نه ځي، د سوچ د فکر خواته نه ځي. اوس ملګرو موږ سوچ و فکر وکړو چې باید دا زموږ کوم چې دی پاکستانی کوم چې دا هم د هغه ته رادی که نه دی، واقعي هم د هغه ته رادی. زموږ پر قوم باندې، زموږ پر عوام باندې مختلفه ټکسونه لویږي، مختلفه لارې ورته غټیږي، ورته ګرانیږي. عوام د حکومت تر مابین تشدد سره روان دی، یو شی نسته،
لیکن عوام چې دی هغه د بادشاه او د وزیر خبره ده، یو سوچ و فکر نه لري، صرف په دا شي خوشحاله دی. وای بادشاه سلامت موږ ته سنتریان رازیات کړه، موږ ته چې کوم ملازمات تا درول دي په لاره کې موږ چې په هغه غني ولا رازیات کړو. نو باید چې موږ د خپل ژوند دپاره ښه فکر ولرو، ښه سوچ ولرو، د خپلو بچیانو دپاره، د دې معاشرې دپاره او د نوي نسل دپاره ښه سباوون ولرو. نو انشاءالله موږ به ترقي کوو، زموږ قوم به ترقي کوي. نو د خدای په امان هیله کوم چې ستاسو به انشاءالله دا کیسه ډېره خوښه سوې وي او موږ ته په کمنټ کې خپل کمنټ راته ولیکئ او د خدای په امان. والسلام.